عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمائی دا حضور پاک دا دویم مرگره حضرت عمر ابن الخطاب وی یو علاقه قتلهم دا شام وی التا که دا قریشو بخلقو وی دیر زیاد قدر که و دیر لوی لحاظ بے ساتو وی داس یو جمع جرگه جوڑا شو خلقو وی چه دا مکی موازمی میل مراغلی دی حج لبا التتلل بیت اللہ لطواف لبا التتلل دا زمزم و بالتا دی او بیت اللہ کے طول دا ایمان نخی موجود دی فیه آیات بینات مقام ابراہیم دا دین طول نخی پاکی موجود دی نو دا اغی نشانو بخلقو قدر کو زمون بیم قدر کو وی دل آنو جوان لکم وی داسی یو ڈل جوڑا شوا وی ما تاوی چه تقریرو کو وی ما سا واز نصیحت سا بیان کو وی یو بودا سپینگیر سڑی را پاسید ورسره پلاس کی یو خط تی وی ما لی راولو وی ما تا اغ بودا وی اس دا خلقو مسکی لوی ڈل دا چه پدی را تا دسخطو کا نو وی ما و تاوی چه دیکی دی سلی کلی دی کاکا وی بستا و تاو گورنو دسخط پیو کا وی چه ما خط تاو لیک او قتل نو پا خط که دا لیکلی دی چه کزا عمر فاروق بادشاہ شم او ما بیا پا دی علاقه بانده املا اکلا دا شام پا دی علاقه نو دا مخامخ فلانکه نمبر گرجه بنروانو وی راته چې پدې دسخطو کا ما ته کاکا تروغي کلیونه ما ته ګور او مرته خو یو ماشوم لکم نو جوانم او بیا بادشاہ ته ګورو پدې علاقه عملی ته ګور دا چا ویلی دي خو یو نو جوانم او بیا د عربو بادشاہ هغه ډېر مضبوط خلق دی زمانه پکې ډېر مشران شتا او ډېر قابل خلق شتا نو تا دا څنګه لیکلی دي ما ته چې بس ته په دسخطو کته سکے ما چې زه خدا سره دسخط نکوم ما تا او آیا آخر دادی سنگ لکلی دی دقا سے الفاظی لکلی که زو عمر بادشاہ شم او پا دی شام پا دی علاقہ میں عملہ اکلا نو دا پلان کے گرجہ بنروانو میں چه دا تا لکلی دسته ندی وی ما تو وی تا پی دسخطو کا وی خلقو می چه سیبو کا دسخطستانا پیسو دی وی دسخط میں ہوتاو کو وی ما تا غصری دا سے لیونی غندخ کارشو زمانہ اور تیر شوا حضور پاک راگے نبوت راگے ما تصدیقو کا مومن شم اس وقت لاو نبی علیہ السلام نپس ابو بکر بادشاہ شو ابو بکر نپس ویزه بادشاہ شو او دا عمر فاروق زمانہ کې خو بیا اسلام ډیره زیاده ترقی کړی و 2 لک مربع میل علاقه دا عمر فاروق زمانہ کې فتح شوه ده دا شل پاکستانان ورته نه جوړیږي نو ما حکم وکړ چې شام ته لاړ شي او د شام علاقه فتح کې زی پا دا عمر فاروق دا فوجون لیگلیو او دا عمر فاروق دا دی فوجونو دا لخکر او دا دی حملو سرا دا حضور پاک دا دیرو پیشن گویو تصدیق کیگی خبری چونکہ دا حضور پاک دا محبت او دا عشق دی او دا غی دا موجودات رنمق دا خبری بکو دی زمن کی ورکوٹ گند خبر کم حضور پاک چکل حجرت کو سراقی او سڑیو اغور پس دا عملی پا خیال تلیو او بیا د حضور پاک الته کې معجزه غولې دي نو واپس شو نبی علیہ السلام ورته فرمایي وی سراقا وستا پلاس کې د کسرا د بادشاہ بنگړي او ستا پسر د کسرا د بادشاہ تاجینم دا سراقا وی مال خندار اعلی وی خندار اعلی چیرې د پیغمبر علیہ السلام دا خبره می داسې په غلطه ورواړوله چې اوس خو دومره ستاسو طاقت نشته چې خپل کلی کې پاتې شي د خپل کلی نه بل وطن ته هجرت کې او دعوی دونه مضبوطی کې چې یو زمانہ کې به مونږه د کسرا معنی فتح کوو دې کې دې خبره ته اشاره شوه او سراقا د کسرا تاج او د هغه بنگړي به ستا په لاس کې وی دا راته تعجب غوندې ښکاره شو چې اوس خو ستاسو دومره طاقت نشته چې خپل کلی کې ایثار شئ او دا دومره مضبوطې دعوې کوئ د عمر فاروق دور راغی فتوحات شروع دی سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ دا یو صحابی دی دی اولی او دا عمر فاروق لخکر دی که دا کشته یو خرازی هم لکی دا ما سلطنت ختمی کشته او سوده دی سعد ابن ابی وقاص تراغی فوج ورسره دی فوج ورتوی سیب سبا کو وی پا دریاب ورزو وی صبرو کا دریاب بخور دی راغلی دی اوچ بشی بلا لار بو گورو وینا دا خدای دا خلیفہ دا عمر پا وینا کی نارستی رازی فوراً ورزه اسونه پا دریاب ورغرزول او پا دریاب بانده نیخ پوری وطل
او چې کله پورې وتل دا د عمر فاروق رضی الله عنه یو لوی کرامت دی چې کله پورې وتل د کسرا بادشاه قصه اوږده ده خو په هغې حمله وکړه هغه بادشاه فتح کړله عمر فاروق ورته ویلي وی چې فتح کې علاقه نو سراقه به ماله راولېږې او د بادشاه چې کوم خصوصي سامان دی ابه ماله راولېږې نو د هغه خصوصي سامان څومره چې هغه یو استازي له ورکه سعد بن ابي وقاص دا د هغه لښکر مشر کمانډر ان چیف وی دا یو څه عمر فاروق له سراقه ته تم ورسره ځه عمر فاروق له چې هغه سامان کله راورسېد چې هسې وکړه نو ډېر زیات غصه شو هغه استازي ته وی دا فورا یو څه سعد ابن ابي وقاص ته او ورته ووایه چې دې کې یو شی کم دی خلق ورته وی صاحب تا ته څه پته ولګېده چې دې کې یو شی کم دی وی بس ما ته پته ده حل درته ویم خو دا فورا وی چولېږه واپس کا او ساعت ته ووایه چې عمر ډېر زیات خفه دی د بادشاه د کسرا ټول سامان راولېږه چې یو شی پکې کم ني دې رخصت کړل چې رخصت یې کړل او واپس لاړ هغه قافله او سعد ابن ابي وقاص ته ورسېده وی سعد عمر فاروق ډېر زیات خفه دی وی ولې وی او وی چې د بادشاه سامان کې یو شی کم راغلی دی چې هغه سامان لټاو وی او یو شی پکې کم دی وی څه دي وی د کسرا هغه بنګړي پکې نشته ارانیر شوي وو اقه بنګړي پکې واچول او واپس عمر فاروق له قافله لاړه چې لاړه عمر فاروق یو ډېره مزېداره جلسه او یو ډېر لوی اجتماع جوړه کړه او راشه د حضور پاک ارمان راجوم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خبرې او د قول او د وینا مبارکې هغه ارمان او پیشنګویي پوره کوم وی تاسو ته پته ده چې ما دا سامان ولې واپس کو وی نه وی حضور پاک سراقه ته د هجرت په موقع یو خبره کړې وه چې ای سراقه ستا په لاس کې د کسرا بنګړي وینم او ستا په سر د کسرا تاج وینم نو ما وی چې د حضور پاک ارمان نن پوره کوم نن زه په خپلو لاسو د سراقه تاج پوشي کوم هغه تاج چې حضور پاک د خولې مبارکې نه وته دی او ورته په سر کوم هغه بنګړي چې حضور پاک فرمایلی چې د سراقه په لاس کې د کسرا بنګړي وینم هغه ورته په لاس کوم وی چې ماله سامان راغی بنګړي پکې نو وی مې چې حضور پاک خو دروغ نه وای دا هغه خبره خو رښتیا ده بنګړي وو خو معلومیږي دا چې سامان کې ګډوډ شوي دي دوباره مې ولېږه هغه بنګړي رالل نو عمر فاروق د کسرا هغه تاج او هغه بنګړي سراقه ته په تخت باندې بره ودرو هغه ورته واچول وی نن د حضور پاک د هجرت په موقع چې کومه خبره کړې وه سراقه ته نن هغه پیشنګویي ښکاره کوم او څرګندوم خیر دا قصه مې دې پورې کوله چې د نبي علیه السلام کومې پیشنګویې دي او کومې خبرې شوي دي نو هغه خبرې ټولې رښتیا شوي دي نو قرآن حکیم کې الله فرمایي کافرانو ته ستغلبون تاسو به مغلوب کېږئ او نبی علیه السلام هم فرمایلی غلبت الروم رومیان او دا نور کافران دا به مغلوب کیږي نو د عمر فاروق په لاس باندې خدای په حقه پیشنګویي څرګندوي لښکر یې ولېږه شام ته وی لاړ شو په شام حمله وکړه چې په شام یې حمله وکړله او هغه ګرجا هغه به حکم کوي د کافرو ګرجي او د عبادتخانې ټولې روانې کړې چې هغه ګرجې ته فوج ورغې بوډا بابا والا مخې له راووته وی پام کوئ چې رانه شئ ودرېږې وی ولې وی ستاسو بادشاه ما لیکل راکړي چې ستا ګرجه به نه روانه هغه د زمانې مخکې لیکلې والا راویستل هغې وی وښایه زمونږ بادشاه امیر المؤمنین خو مونږ ته اډر کړی دی چې هر عبادتخانه او ګرجه روانه وی او ته یې مالې لیکل راکړي دي وښایه چې وکتل د شاه د عمر فاروق دستخط دی پې لیکلي ورکړي دي که زه عمر بادشاه شم او په دې علاقه مې حمله وکړه نو دا فلانکې ګرجه عبادتخانه به نه روانوم فوج ته هغه چې کوم مشر و ورته یې داسې کار وکړی چې فی الحال یې مه روانه وې دا خط عمر فاروق ته ولېږې عمر فاروق ته خط ولېږه چې صاحب تا لیکل ورکړي دي وی ما خو نه دي ورکړی ځکه د هلکانې خبره ده وی ما نه دي ورکړی وی صاحب ستا دستخط دی چې وی خو او ما ته یاد شو دا خو هغه بوډا هلکه ما ته راولی بوډا حاضر کې دکې خو کمال دی دا ټیک د لیکل خو زما دي دستخط خو زما دی ما لیکل ورکړي دي خو بوډا نه اوس تپوس کوم چې هغه هلکانه کې تا ته دا واقع څنګه معلومه وه تا ته څه پته ولګېده دا د حضور پاک هغه صداقت او رښتیا پیغمبري ده اوس دې نه اوس تاسو ته اندازه ولګي وی بوډۍ راوست چې راوست عمر فاروق تپوس کوي وی بابا دا لیکل زما دي وی یو صاحب هغه پلانکې بوډا سپین ګیری دی علاقه کې چې تا هغه هلکانه کې تقریر کوم ما درنه دا لیکل اخیستی و وی بابا دا تپوس درنه کومه چې ګرګي خو موږ نه پرېږدو دا خو به روانه و خامخا او تا نه دا تپوس کومه چې دا لیکل تا مانه اخیستل تا زه څه وپېژندم
چې زه به راځم او په دې علاقه باندې به حمله کوم او دا به فتح کوم. وی صاحب چې تا کله تقریر شروع کو نو ما ستا آواز واورېد او بیا مې تپوس وکړو چې دا څوک دی؟ وی دا د قریشو د عربو د خاندان یو سړی دی او عمر یې نوم دی. نو وی زمونږ په کتابونو کې ستاسو ذکر موجود و. وی ما خپل کتابونه چې کتلي نو په هغې کې دا ذکر و چې د آخرې زمانې د پیغمبر دویم ملګری د هغه نوم به عمر وي. د هغه به داسې شکلي، د هغه به داسې خبرې وي، د هغه به داسې اندازه او داسې وجود وي. وی چې زه رالم کتابونه مې راوړل او تا ته مې کوس پاس وکتل نو چې کومې نښې خدای مونږ ته په خپلو کتابونو کې د آخرې زمانې د پیغمبر د ملګرو ښودلې وې نو هغه ټولې نښې په تا کې موجودې وې. نو بیا مونږ ته خو دام په کتابونو کې شته چې دا عمر به بادشاه کېږي او دا علاقه به فتح کوي. نو یې چې یاره دې خو به دا علاقه فتح کوي، هر کله چې دې به بادشاه کېږي. نو ما درنه هغه وخت لیکل واغېستل، ما ته پته وه چې ته به د آخرې زمانې د پیغمبر دویم ملګری جوړېږي او دا علاقه به فتح کوي. ما درنه ځکه لیکل اغېستې دي. تاسو دې نه اندازه ولګوئ چې د حضور پاک د ملګرو دومره صفتونه په پخوانو کتابونو کې موجود وو، دومره خدای پاک خلکو ته ښولي. نو د نبي علیه السلام صفتونه او د هغه د پیغمبرۍ احوال او صفتونه به څومره موجود وو. دا د نبي علیه السلام هغه حالات به تېرو شوو کتابونو کې د هغې د پیدایش نه ډېر مخکې. عبدالمطلب فرمایي د نبي علیه السلام نیکه هغې یوې علاقې ته تللی یو کاهن سره مې ملاقات وشو. وی ما ته کوس پاس ګوري، وی دا هغه دور دی چې لا ما واده هم نه دی کړی. وی ما ته وی ستا څه نوم دی؟ وی کوس پاس راته ګوري، ما ورته چې زما نوم عبدالمطلب دی. وی ما ته وی واده دې کړی دی؟ نو ما ورته وی چې نه. هغه هم وی راته وی چې ته ما ته خپل وجود وښایه. وی ما ورته وی چې وجود به درته ښیم خو چې کوم مخصوص ځای نه دی به درته نه ښیم، عورت به درته نه ښیم. وی نه خیر دی نور وجود وښایه. وی زما وجود یې وکتل چې جامې واغونده. وی ما ته وی چې زه لاړ شه فورا په بنو زهره قبیله کې واده وکړه او ستا د نسب نه ستا په اولاد کې د آخرې زمانې پیغمبر پیدا کېدونکی. وی زه رالم اتفاقا یو بله قبیله کې مې واده وکړو. وی ما هغه خبره هسې په ګپ شپ واړوله، یو بله قبیله کې مې واده وکړو. نو وی د هغې نه زما یو زوی او حضرت حمزه رضی الله عنه او یو لور صفیه دا پیدا شو. وی ما وی چیرې هغه خو ما ته وی چې په هغه قبیله کې هغه بله قبیله کې واده وکړه بنو زهره کې او ما بله کې وکړو. وی اتفاقا اخیري واده چې موقع مې په بنو زهره کې وکړو او د هغې نه زما یو زوی پیدا و چې هغه عبدالله و. وی چې زما هغه زوی عبدالله پیدا شو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې د عبدالله زوی نو هغه چې ما ته هغه مخکې هغه کم کاهن ویلو هغه شی زما رښتیا شو. او بیا ما یو خوب ولیدو. وی زه خوب وینم، وی زما د امبلا نه یو غټه اونه اوچته شوه، یو ډېره مضبوطه لویه اونه ده چې د هغې څانګې د اسمان ته ورسېدې او بیا هغه په دې دنیا خورې شوې او د هغې نه یو رڼه ووته، یو نور ترې ووت او هغه رڼا چې وځي نو کله غلي کېږي او کله تیزېږي، بیا کله غلي کېږي او کله تیزېږي. وی ناګانه خوا شو په دې دنیا خوره شوه. وی څوک راځي او د هغه اونو څانګو پورې نښلي او څوک ترې تښتي. وی ما ټوپ کړه چې دې څانګې ته لاس اچوم، وی واپس به را پرېوتم. وی بیا به مې ټوپ کړه چې لاس ورته اچوم، وی واپس به را پرېوتم. وی دې کې راویښ شم. وی هغه زمانه کې یو نجومي و د هغه نه مې تپوس وکړو چې دې خوب تعبیر راته وښایه. وی چې ستا په نسب کې او ستا په اولاد کې به د آخرې زمانې پیغمبر پیدا کېږي. د هغه مثال به د یوې زرخیزې اونې وي په ټوله دنیا به خور شي او د هغه مثال به د یوې رڼۍ په ټوله دنیا به هغه رڼا خوره شي او تا چې هغه نور رڼه ولیده چې کله به خورېده او کله به غونډېده. لومبي دور کې به د هغه نبوت په سختۍ خورېږي، څوک به یې قبلی او څوک نه، آخر وخت کې به خور شي. او تا چې خلک ولیدل چې د څانګو پورې نښتېدل دا هغه خلک دي چې څوک به په ایمان راوړي او چې هغه نور خلک دي ولیدل چې تښتېدل به ته دا هغه کافران بدبخته دي چې د چا په قسمت کې ایمان نشته. او چې تا خپل ځان ولید چې تا به ورته کول او څانګه به دې رانیوله نو یارې دا تعبیر چې ته به د هغه پیغمبرۍ ته نه رسېد هغې نه مخکې به مړ شې. دا ټولې نښانې د حضور پاک د راتلو نه مخکې څومره نښې او نښانې چې د هغه د نبوت وې لکه ما درته مثال درکړه چې نور راخیږي د هغې شغلې او جلوې مخکې په دې دنیا خورېږي. دارنګې د حضور پاک د راتلو نه مخکې دا کاهنان هم خبرونه ورکړل، نجومیان هم خبرونه ورکړل او د پخوانو کتابونو عالمان هم خبرونه ورکړل چې ان قریب
د آخر زمانه پیغمبر دنیا ته راتلو والا دی او اقا دور کې حضور پاک دنیا ته تشریف راوړه. ما درته تاریخ یاد کو 22 اپریل 571 عیسوی او دا نوشیروان د بادشاہ 40 کال او دا اپریل میاشتا او دا وخت چې دی هغه د ګل ورځ او د سحر چې هیئتدانانو کوم اندازه لګولې ده د سنتو نه مخکې هغه ورځ چې دوی کم حساب لګی نو 20 منټه د پاګه 4 بجې حضور پاک دنیا ته تشریف راوړه. معجزات د حضور پاک د پیدایش نه مخکې، د پیدایش نه وروسته، د نبوت نه مخکې، د نبوت نه پس او د وفات نه پس هم د حضور پاک معجزات په دنیا خواره دي. حضور پاک داسې معجزات لري. خیر خبر اوس اوږدېږي خو حضرت حاجي صاحب رحمت الله علیه دغه ښکلي پیغمبر عاشق و، داسې عاشق چې زما په خیال زمونږ باباجي د خدای پاک وبخي هغه به قسم خوړه چې ما په دې خپلو سترګو داسې عاشق او داسې سړی نه دي لکه حاجي صاحب رحمت الله علیه په شان. داسې یو عاشق. زه طالبانو ته کله په درس کې دا بعضې ملګري ناست دي د هغه متعلق بیان کوم چې د هغه څومره بهادري وه او په دین د هغه څومره ننګ او څومره غیرت و. خدای شته که دومره غیرت او دومره ننګ او دومره هغه بهادري او پهلواني نن د بل چا زه وینم کوم چې د حاجي صاحب رحمت الله علیه وه. زما نه مخکې مولانا صاحب د هغه کرامات ذکر کړل، شک پکې نشته. کرامات د اولیاء بالکل حق دي، هم په مرګ او هم د وفات نه وروسته ګورئ. بعضې خلک دې کې انکار کوي وایي په ژوند د اولیاءو کرامت شته او د وفات نه وروسته د اولیاءو کرامت نشته. دا بالکل غلطه خبره ده. هم په ژوند شته هم د وفات نه پس د اولیاءو کرامت شته. که څوک پکې شک کوي ما سره د راشي خبره دې وکړي. دې کې هر څه شک و شبهه نشته. د اولیاءو کرامت هر وخت ثابت دی. نو د حضور او د پیغمبر معجزه په ژوند هم شته، د وفات نه پس هم شته، عمر له به چلېږي. خیر د حاجي صاحب رحمت الله علیه کرامات ای کې شک و شبهه نشته او هغه د شبهې نه بار دي. یو کرامت د حاجي صاحب درته ښیم، ښکاره کرامت درته ښیم، هغه د حضرت حاجي صاحب رحمت الله علیه نعتونه و شاعر دي. دې نه لوی کرامت بل نشته. تاسو چې د حاجي صاحب کلام اورئ ما له تعجب راشي. دلته د حاجي صاحب نعتونه ویلی شي او ملګري یو بل سره شر او شور او خبرې کوي. تاسو د حاجي صاحب کلام واورئ د هغه نعتونه واورئ نو تاسو ته پته ولګي او سوچ پې وکئ. لکه زما د ورور مخکې ووایي که نه هغه یو شعر چې هلته را باندې بیا یو نعت واوروه او یو ټکې زما د غوږ ته راغې دی بار بار اورم. وی ستا د مخ دیدار ستا په مخ غواړم، د خدای نه ستا په مخ ستا دیدار غواړم. ولې دا وسیله هم ثابته ده. بعضې خلک دې نه ګوره انکار کوي، وسیله نه مني. دې دنیا کې توسل په ذوات فاضلو، په نیکانو بندگانو، د هغې په اعمالو، د هغې په ذات، دا بالکل ثابت دی. هېڅوک دې نه انکار نشي کولی او که څوک ته انکار کوي نو هغې ته هم زه ما سره دې خبره وکړي. دې کې هېڅ شک و شبهه نشته. نو توسل او وسیله په ذواتو فاضلو، یره په بوتانو او دا چې کم د هندوانو دا بوتان دي ټیک ده. په احادیثو کې د توسل تاسو ته هغه وجه وښیم. هغې ته دې توسل نشته آیاتونه هم درته وایي او احادیث هم درته وایي. د هغې هغه بنیاد درته وښیم. هغه کم توسل چې خدای وایي نشته هغه نشته چې کافرانو به په لات او په منات او په عزا کم خدای ته نیول. موږ هم نه منو. هغه بوتان او هغه باطل خدایان هغه توسل نشته. نور ذوات فاضله پاک بندگان د خدای پاک. باران نه کېده، باران نه کېده نو تپوسو شو وی باران نه کېږي څوک. حضرت عایشې رضی الله عنها نه تپوسو شو باران نه کېږي. دوه موقعو کې داسې واقع پیښه شوې وه. وی د حضور پاک د روضې مبارکې د پاسه چې کوم ګنبد دی هغه لږ سورې کوي. چې د حضور پاک د روضې مبارکې انوار لږ اسمان ته لاړ شي چې باران وشي. چې لږ غوندې سورې کې باران وشو. بله زمانه کې باران نه کېږي. وی باران نه کېږي. خلکو وی حضور پاک چې به په دنیا کې حیات و نو مونږ به هغه وسیله که چې خدای د ده په مخ در نه باران غواړو. اوس هغه نشته. او د حضور پاک تر حضرت عباس شته. وی خدایا د دې حضرت عباس په مخ در نه باران غواړو. لاس یې نوح قطع کړی باران شروع شو. دې د توسل او وسیله نه نور د څه کوي هسې سترګې پټول. نو د حاجي صاحب رحمت الله علیه په دې اشعارو کې توسل او وسیلې ته اشاره ده.
وی ستا د مخ هغه دیدار غواړم او ستا په مخ یې غواړم ای محبوبه ستا په مخ یې غواړم. نو د حاجي صاحب لوی کرامت هغه د هغه اشعار دي، د هغه نعتونه دي چې هغې ته سړی غوږ ږدي نو سړی وایي چې عاشق د زمانې هم دقه و مونږ پکې څه یو. د هغه د اشعارو نه پته لګي. او ما مخکې په اجتماع کې بیان کړی چې د حاجي صاحب رحمت الله علیه کم کرامت دي، نو چې مونږ ته څونه پورې د مشرانو نه وینا شوې ده. زمان یا خدای پاک دی وبخي هغې خوب لیدو حین هغه وخت کې چې کم وخت کې د حاجي صاحب رحمت الله علیه وفات کېږي. او باباجي زمونږ خو دلته کې د حاجي صاحب مریدو، باباجي به زمونږ فخر کو د حاجي صاحب په پیری باندې، او په یو بله وجه به یې فخر کو. وی ما له سبقونه را کړي نو په حج کې ورسره ملګری شوم. په دې اخیري د حاجي صاحب اخیري حج و د هغه لومبی حج و. وی چې مدینې منورې ته لاړو د حاجي صاحب هغه عشق چې به هغه بیانو نو هغه د لیدو او د اورېدو نه بار خبره ده. وی ریاض الجنت کې ناست و. وی ما ته حاجي صاحب هغه به ورته صاحب مبارک وی. او زمونږ کور کې اوس هم داسې مشهوره ده چې مونږ د هغه دلته کې اوس حاجي صاحب رحمت الله علیه ځکه تاسو د پیولو دپاره زمونږ په کور کې اوس هم داسې د واړه لوټولو د صاحب مبارک وی. او مقه الفاظ دي. وی صاحب مبارک ما ته وی چې د دې قبر د صاحب د طرف نه ما ته الهام کېږي چې دې مازون کا. نو زه تا مازون کوم. ما ورته وی چې صاحب بلکل زما خوښه ده. نو په حج کې ورسره ملګري وو. یو زمونږ د کلي د میرې فضل اکبر حاجي صاحب خدای دې وبخي وفات شوی دی، او یو پهلوان حاجي صاحب وی دوی هم وفات شوی دی. وی دوی موجود وو. ما ته وی چې مولوي صاحب مازون کوم دی دلته او دا دوم در باندې ګوان شو او دا د زیارت د قبر دا صاحب دام در باندې ګوا کوم. مولوي صاحب وی ما ورته اوم جړل او مم خندل. وی ما ورته وی چې صاحبه زما په مازونتیا او زما ستا په مریدۍ باندې ستا مرید کېږم مازون کېږم خلیفه کېږم دې دوه ګوانو ته حاجت نشته. دغه صاحب دا د روزې مبارکې صاحب زما د ګوی لپاره کافي دی. هغه به فخر کو د حاجي صاحب رحمت الله علیه په مریدۍ باندې. وی داسې پیر او داسې بزرګ او داسې هستي ما په دې خپلو سترګو چته نه لیدی. په سعودي کې هلته کې یو دعوت شوی و او په هغې دعوت کې لوی لوی علما ناست وو. په دین چې چاله غیرت ورځي که نه هغې ته بزرګ وایي، هغې ته ولي وایي، د هغه کرامت مخامخ وي، د شمېر نه به باري. وی هغې کې یو عالم ناست و چې هغه ته به شمس العلما لقب ورکو. شمس العلما د علماو نور. وی چې داسې نور عالمان ناست دي هم داسې مخامخ راغی نو هغه ږیره خریلې وه. اوس هم دا د مصر خلک لوی لوی علما به د سنتو د پټکیو د ږیرې ډوفه خیال نه ساتي. ږیره یې خریلې وه. وی چې حاجي صاحب رحمت الله علیه ورته وکتل نو وی فورا یې ورته وی په عربۍ کې چې ته خو شمس العلما او حال دې دا دی. فورا ټینګ نه شو. بیا د سنتو خلاف یولید من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك عدف الإيمان. یو سړی یو ناروا وویني په دې لاس به یې سموي او که په لاس نشي سمولی نو په خوله به یې سموي، که په خوله هم نشي سمولی خوله کې به ورسره بغض ساتي. نو حاجي صاحب به د لاس نه کار اخیسته. فورا ورپاسېد ورته وی ته شمس العلما دومره لوی لقب او دې مخ ته دې وګوره. امقار شو. ورته وی ښه ګیرم سنت ته او رانجم سنت دي. نو حاجي صاحب ته ستا رانجه ولې نشته؟ تا رانجه ولې نه دي مګلو؟ نو حاجي صاحب ورته وی چې بلکل رانجم سنت دی او ګیرم، خو ګیره سنت دائمه ده همیشه دپاره او رانجه سنت غیر دائمه دي. لکه رانجه ماسخوتن واچې او چې سار مخین دي نو ختم شوي وي. نو ما بیګا رانجه اچولی دي او سار چې مخ وینځ بس ختم شوي دي. او ګیره کې خو داسې نه کېږي چې سار یې پرېږدي او بېګاله بیا ختم شي او بېګاله بیا پرېږدي، دا خو به همیشه ای بس فورا غلی شو. او دومره هغه غصه شو، هغه ډوډۍ والا ته په غصه شو چې هغه مجلس یې پرېښود او بار ته ووت. په مدینه منوره کې د مدینې منورې ډیپټي کمیشنر ډي سي چې ورته تاسو وایه هغه دعوت کړی وی زه به ورسره وم. چې مونږ لاړو هغه کوټې ته ورننوتو وی حاجي صاحب رحمت الله علیه واپس شو. وی ما ته وی چې راواپس شو. نه چې ولې صاحب وی دې کې تصاویر دي، تصویرونه دي پکې.
وی هغه ډیپټي کمشنر راووت وی چې صاحب راځئ وی چې نه دې کې تصویرونه دي وی جیلر دی کوتئ وی نه داسې لرکول نه ما سره به وعده کوي چې بیا به پکې نه لګې وی د سره وعده کوم چې بیا به دې کوټه کې تصویرونه نه لګوم بیا حاجي صاحب وردن نه شو نو مولانا عبدالغفور صاحب زمونږ د علاقې یو عالم او د حاجي صاحب رحمت الله علیه مازون و هغه هلته په ژړا شو نو وی داسې سلګۍ والې وی ژړل وی چې دې کم کوټه کې مونږ بې شمېره ځله ډوډۍ خوړلې ده خو مونږ کې دونه جرأت نو چې د ډیپټي کمشنر ته ویلو چې تصویرونه کوز کا او چې نن یو مجاهد ځوان راغی نو یوازې کوزول څه کوي چې همیشه لپاره یې پې بند کړل او مشهوره خبره ده په دې عثمانزو کې میرزا اسکندر د ګریوان نه دي نیولي ستا د دې علاقې یو خان دی او په یو مجلس کې یو جلسه ده او په هغه جلسه کې حاجي صاحب رحمت الله علیه هم ناست دی او هغه خان هم ناست دی نوم یې ناله اوس وفات شوی دی هغه به سګرټ څکه او پوکې به د حاجي صاحب په شا داسې ورخوشې کړ دا د هغه ډېر بدبخته خلک داسې وخت کې مو د نیکانو هر وخت کې مخالفین هغه پوکې به داسې کړ حاجي صاحب رحمت الله علیه ورته وی خان صاحب دا سګرټ مه څکه او ورته غصه شو وی زما خپله خوله ده خپله ګناه مې ده ستا را باندې څه بیا ورته حاجي صاحب رحمت الله علیه وی منت درته کوم چې دا مه کوه او ورته نور هم غصه شو ای زه خپل کار کوه زه پېښه زما کار پېښه حاجي صاحب رحمت الله علیه پاڅېد او شل نیزه به وي ورسره وه هغې اوچته کړه یو ځل مې درته د ورورولۍ په خیال باندې مینت وکړو بیا مې درته اپیل وکړو ته د دې ځای پښتون زه د سلیمان خېلو پښتون اوس درته په زور یم چې وغورځوه سګرټ یاره حاجي صاحب وایي ته خو خبره هم نه پوهېږې ما خو در سره ټوغې کولې او فورا هغه ته خو پته وه چې ده کې دومره غیرت او جذبه ده په دین چې اوس را باندې حمله کوي سګرټ یې وکړ ویې راکاږه پې خپه خپې پې راښکاله پرېښو دومره غیرت نن چا کې شته د دین نو د حاجي صاحب رحمت الله علیه هغه بزرګي او هغه کرامت د هغې په ژوند مو د هغې د وفات نه پس هم شته نو ما هغه قصه کوله بس ختموم چې زمونږ هغه نیا خوب ولید زمونږ زوړ کور کلي کې داسې خوا کې یو کنده راغلې ده وایي چې زه خوب وینم چې په دې کنده کې کبان دي او داسې بره روان دي جي آباد ته روان دي او سپین سپین څادرونه یې په سر کړي دي هغه د هیبت نه پاسېده زموږ باباجي را پاسو چې د پاسه ما داسې خوب ولیده دې خوب نه خو څه بل څه معلومیږي دا زه ماسخوتن راتلم او د صاحب مبارک طبیعت خو لږ ټیک خو معلومیږي چې څه بل څه دي وایي چې څنګه را پاسېدم راویښ شم په دې نیت چې راځم خلیل شیخ زمونږ تورمزو یو سړی و هغه ور وډبه وایي ما ته وایي چې حاجي صاحب رحمت الله علیه وفات شو داسې نور ډېر کرامتونه ما مخکې بیان کړی نو مقصد زما دا دی چې حاجي صاحب رحمت الله علیه یو صحیح عاشق رسول و یو صحیح د پیغمبر علیه السلام صحیح وارث چې څه ته ویلی شي او د پیغمبر علیه السلام په ګدی نایب او خلیفه په حقیقي معنو کې حاجي صاحب رحمت الله علیه او دا د هغې یاد کې م دی ما مخکې مې وي چې دا هغه تړلې غوندې خبره ده د حضور پاک سیرت او د حاجي صاحب بیان سره د نبي علیه السلام سیرت دا لازم دی خو لکه څنګه چې مخکې مولوي صاحب سید شاه مولوي صاحب ووی دغه رنګ شکر دی په دې اوس هم موږ فخر کوو چې د حاجي صاحب رحمت الله علیه هغه ځای هغه مرکز خالي نه دی خو مقصد د هغه مریدان د هغه شاګردان او د هغه معتقدین دلته راځي او ښه په خوشحاله ړځي دا شکر دی ځکه ډېر خلک داسي چې هغې وفات شي او د هغې هغه ګدی خالي پاتې شي شکر دی چې د حاجي صاحب رحمت د هغه یو کرامت دی چې د هغه ګدی خالي نه ده زما نه وروسته مولانا صاحب شته دی هغې به تقریر کوي انشاءالله او زمونږ خو ساده خبرې یو څو خبرې مې درته وکړئ او انشاءالله ډېر ښکلی تقریر کوي ډېر مزېدار تقریر کوي تاسو په انشاءالله ښه خوشحاله یې هغه به تقریر کوي زه به نه مولانا سیف الله صاحب هغې به تقریر کوي زه یو مختصر غوندې دعا کوم خو دا اختتامي دعا به نی مختصر دعا کوم او د خپل ځان دپاره کوم او ستاسو دپاره دو کې چې الله ذوالجلال مونږ کې د حاجي صاحب رحمت الله علیه هغه حقیقي عشق پیدا کړي کوم چې په هغې کې عشق د خولې ګورې نوم نه دی چې په خولې ځای مینه ده او عشق دی عشق دی د خولې خبره نه ده ځان کې د حضور پاک اخلاق د هغه عادات د هغه عمل چې هغه کې څنګه عمل و هغه شان سیرت او خوی ځان کې پیدا کول پکار دی دې ته عشق وایي او که په خولې ځان زما عشق دی عشق دی عشق دی او عمل مې د حضور پاک نه خلافي قول خبرې مې د هغې نه خلافي او جون مې د هغه نه خلافي دا عشق نه دی دا بیا دشمني ده نو خدای پاک دې اقص حقیقي عشق محبت مونږ کې پیدا کی کم چې د حاجي صاحب رحمت الله علیه د پیغمبر علیه السلام سره خدای دې هغه سي مجاهدانه زندگی په مونږ کې پیدا کی دو کې د صاحب مبارک دې زامن ہوتا چې خدای پاک خپل منځ کې اتفاق اتحاد لري دا ځای په خدای آباد لري د حاجي صاحب رحمت الله علیه لومبي خلیفہ چې دلته تیر شوی میراګل مولوي صاحب
هغې په حق کې هم دعا کوي چې الله ذوالجلال د هغې هم درجات عالیه نصیب کړي. ځکه حاجي صاحب خلیفه و دلته کې د هغې اولاد مو زومې مو او هغې محبت مو په خپله ګدی په ژوند کې نولی نو د هغې برخوداران هم شته دی، هغې ته هم دعا کوي. او اوس چې د حاجي صاحب رحمت الله علیه کوم اولاد دی جانشینان دي هغې دپاره هم دعا کوي چې خدای پاک به دا ځای آباد ولري او کومه مجاهدانه زندګي چې د حاجي صاحب رحمت الله علیه وه همقسې خدای پاک دا ځای اوس هم د جهاد او د عشق یو مرکز وګرځوي. صلی الله تعالی خیر خلقه محمد و آله وصحبه.